تاریخ لیکونکي وایي د ډیورینډ 2430 کیلومتره اوږده فرضي کرښه د افغانستان اصلي خاوره ده او دغه خاوره برطانوي هند ته د 100 کلونو لپاره اجاره ورکړل شوې وه. د تاریخ لیکونکو په وینا دغه په یوه پاڼه کې لیکل شوی تړون چې اووه لنډې مادې یې درلودې د امیر عبدالرحمن خان او هنري مورټیمر ډیورینډ لخوا لاسلیک شو. په اوومه ماده کې ذکر شوي چې برطانوي هند به هر کال 12 لکه هندۍ روپۍ افغانستان ته د ځمکې د اجارې په شکل ورکوي او دغه تړون د 100 کلونو لپاره دی. د تاریخ لیکونکو په باور اوس دغه تړون 120 کاله پوره کیږي او دغه قرارداد نور د اعتبار وړ نه دی. د دوی په وینا پاکستان چې د استقلال یې 73 کاله کیږي او دغه تړون د لاسلیک پر مهال هیڅ شتون نه درلود، د ډیورینډ په اړه کوونکي ادعاګانې بې بنسټه او هغه هڅې چې دوی د ډیورینډ د رسمي کېدو لپاره روانې کړي غیر قانوني او ناسمې دي. برطانویانو هیڅ کله ډیورینډ کرښې ته د نړیوالې کرښې پر سترګه نه دي کتلي او نه یې هم د هند د سرحدي کرښې په ډول تشریح کړي دي، بلکې د امیر عبدالرحمن خان د قلمرو ختیځ او سهیلي سرحد یې ګڼلی دی چې د دوو حکومتونو د مربوطو نفوذي ساحو حدود تشریح کوي. پښتانه چې نه یوازې ګډ تاریخ، ګډه ژبه او ګډ فرهنګ لري بلکې جغرافیایي وحدت هم لري او دا کرښه یې په عمل کې نه ده منلې. انګریزانو هم د ډیورینډ کرښه په حقیقت کې نړیوال سرحد نه بلکې یو انتظامی کرښه منلې او د دې کرښې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو ته پرته د پاسپورت او کاغذاتو نه د تګ راتګ اجازه وه. د کرښې دواړو غاړو ته پراته پښتانه وایي چې ډیورینډ په هیڅ صورت نه مني او یوه ورځ به حتمي دغه کرښه له منځه وړي. موږ په خپل مورني او پلارني وطن کې ورته وایو او دا ناره په کلکه باندې که چا پې غوږونه سوځي او که پې روغېږي، که څوک خوشحالېږي او که خفه کېږو، دا ناره په زور ورته وایي چې لر او بر لر او بر. من دا ازغتار نه منو، نه دا چاته قبول ور دی چې یو افغان ژوندی یو افغان. اب ان شاء الله د دې بیخ نه به تر وباسي وقل ته به ته گزاري. د دې سیمونه د برلین د دیوال نه دغه سیم زورور نه دی. د کابل او اسلام آباد اړیکې ډیر کله د ډیورینډ د کرښې پر سر خرابې شوي دي او کارپوهان په دې برخه کې پاکستان ملامت بولي. د دوی په وینا پاکستاني ځواکونه د ډیورینډ پر کرښه تکراري سرغړونې کوي او افغان حکومت ورسره له ډیپلوماسۍ کار اخیستی دی. دوی زیاتوي چې پاکستان دغه راز د ډیورینډ کرښې ته نږدې سیمو باندې راکټي بریدونه کوي چې وروستی بیلګه یې کونړ دی. پاکستان د دغې فرضي کرښې د رسمي کېدلو لپاره ملګرو ملتونو ته هم وړاندیز وکړ، خو د دوی وړاندیز د ملګرو ملتونو له لوري رد شو. دغه هیواد هڅه کوي چې د ډیورینډ په تړاو سرغړونو سره لکه د کټارو او اغزن تار غځولو باندې د دې کرښې رسمي کېدو ته لاره برابره کړي او له افغان حکومت سره له یو قوي موقفه خبرې وکړي. خو دا چې د افغان حکومت اوسنی وضعیت جنګي دی نو همیشه یې له نرم سیاست څخه کار اخیستی او نړیوالو ته یې ښودلي چې د ډیورینډ په تړاو پریکړه د حکومت نه ده او د دواړو غاړې ولسونه به دا پریکړه کوي چې له یو بل جلا کیږي او که نه.